تازه خبره، طالبانو له ډېر ځنډ وروسته د خلکو یوه ډېره مهمه غوښتنه ومنله. تازه طالبانو خپلو جنګیالیو ته څه امر کړی دی، څنګه ښه خبر راغی، جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې له دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې په خپله چاته سزا ورکړي. دا کار به صرف د محکمې له لوري کیږي او که بل طالب وسلوال دا کار ترسره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. طالبان په داسې حال کې دا مهم بیان ورکوي چې په هیواد کې ډیری خلک د طالب جنګیالیو څخه شکایت کوي دوی په خپل سر یو کس رانیسي او په داسې یو جرم چې تر اوسه ورباندې ثابت هم نه وي د ټولو خلکو په وړاندې سپکوي او ډیر ناوړه چلند ورسره کوي. یوه ورځ وړاندې په جمهوریت روغتون کې یو کس چې د طالب جنګیالي سره شناخت درلود دا شناخته جنګیالی روغتون ته راوست او د یوه نرس څخه یې شکایت ورڅخه وکړ. په داسې حال کې چې یاد جنګیالي په قضیه هیڅ ځان پوه نه کړ. د روغتون نرس ته یې کنځا وپیل وکړ، د هغه په غاړه کې لاسونه ور واچول او د خلکو په وړاندې یې بیرون ته لکه یو کالکش کاوه. دا یوه پیښه نه ده. په کابل کې تېره ورځ یو کس سره په تلیفون سندرې ولیدي نو لوی کس یې د خلکو په وړاندې راسملاوه او ورته یې چې سینهکشي وکړه. په دوی کې ځینې کسان نه قانون پیژني نه شریعت نه هیڅ، صرف خپل زور ویني او د خلکو سره ډیره ناوړه رویه کوي. اوس چې طالب چارواکو په رسمي ډول خپل سر منع کړي دي نو امید دی چې د دې کړنو مخه به ونیول شي. خو زیاته هیله په لنډ وخت کې ځکه نشته چې همدا اوس د حکومت له لوري د تلیفونونو کتل منع دي. خو طالبان همدا اوس ورځو کې د کوټسنګي او په دیبوري سیمه کې هره ورځ د خلکو تلیفونونه ګوري، د خلکو شخصي انځورونه او د خلکو هر څه ګوري او ورپسې خلک سپکوي او وهي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.